د کهاني شروعات د یوې عامې ورځ نه کیږي چې ټول خلک د خپلو کارونو دپاره د ریل په انتظار وي چې دوی سره یو ډېر عجیبه واقعه وشي. د ځمکې نه یو داسې چغه راوځي چې د زوره یې کاڼې اوچت شي. د دې په لیدو سره اکسل نومې هلک د دغه ځای نه تېښته کوي او هغه اواز خپل اثر شروع کړي. دغلته موجود ټول خلک د ریل پاټلۍ ته ځان راغورځوي خو ریل ورته هم ودرېږي نه او ویې چقوي. او د ښار خلکو سره اکسل هم په منډه وي او په دغه منډو کې خپل لور پسې سکول ته ځي چېرته چې ټول واړه د یرې د لاسه یو ځای راټول شوي. دوی خپله لور د سکول نه راوباسي او را روان وي چې په دې کې ښځه هم راشي چې په سړک د اوړېدو په دوران کې ښځه د یو ګاډي نه بد شي خو بلې ووښي. بیا څه وخت پس دنیا ډېره بدله شوي چې دوی د کور نه راوتلي او ورته په لاره کې څه کسان میلو شي چې هم د دوی په شانې سترګې تړلې وي او پړې خوروي چې څوک زموږ خوا له رانه شي او دوی ورله اواز ورکوي چې د ستاسو څه پکار دی. نو هغوی ورته وایي چې جنریټر او په جواب کې ورته دی وایي چې ما سره شته دی خو زه یې یوازې نشم راوړلی. خو هغلته موجود یو موټا سړی په دې خبره باندې سوچ کوي ولې چې د هغوی په رڼا پسې سترګې راوتلې او په دې کې حالات په خرابېدو شي او په تادې سره اکسل هم د ځان سره خپل ځای ته بوځي چېرته چې به دغه ځای په یو وخت کې د خلکو نه ډکو. اوس هغلته یو څو کسان د مرګ سره په جنګ او په خپل منځ کې په لږ خوراک هم رضا او دله هم ګرم او تازه سوپ ورکوي. بیا له سبا دپاره د وخت اوده کېږي چې سبا د ده د وعدې مطابق د جنریټر د راوړو دپاره دمه و. خو څنګه چې د ټولو سترګې ورشي نو اکسل په تیاره کې په پټه سره په یوې کمره کې داخلېږي او د بس چابیانې راخلي او بس روانوي. په دې کې د یوې ښځې سترګې هم کولو شي خو اوس ډېره ناوخته شوي. هغه بس دومره تیز روان کي چې الټه شي چې پکې بلها بد شوي کسان هم په موقع مړه شي او یو څو پکې سخت زخمیان شي. یو سړی ترېنه روزي او اکسل چاته اواز کوي چې د هغې په لیدو سره د هغې سړي سترګې بدلې شي او په یوې شیشه باندې خپله مری کټ کړي. بیا یوه ښځه رابار شي خو سترګې یې پټې کړي چې اکسل یې ورله په زوره غړوي او هغه هم ځان مړ کړي او په اخره کې ټول بس اور واخلي او صرف دې پکې بچ شي. په دې کې د هغه لور هم راشي او د دواړو په مخ باندې یوه عجیبه غوندې موسکا وي ولې چې د هغوی دا عقیده وي چې دا ټول هم جنت ته ولېږل او د دې ژوند هم ورسره په خلاصېدو کې مرسته وکړه. بیا څه وخت پس بیا د یو بل ښکار په تالاش کې په یو بلډینګ ولاړ وي چې په دوربین کې یوې ښځې ته پام شي او په هغې پسې په مزه ور روان شي چې هغه ول اواز ورکوي چې څوک یې خو دې ورپسې مسلسل ور روان وي او د دې نه مخکې چې دې څه کولو والی وي ناڅاپه یو سپی پرې راغوټه شي چې سترګې یې تړلې شوي او په ده مسلسل غوپېږي خو څه کسان یې رامنې کوي چې دې ورته په خپلې صفۍ کې وایي چې زما نه څه کسانو سامان پټ کړی د دې د وجې ما وې که هغه تاسو یې خو هغوی د ده خبره نه مني او خاندي ورپسې او په دې کې حالات په خرابېدو شي. کونترې هم والوځي چې دې ورته وایي چې د رڼا علاج ما سره شته جنریټر ما ته معلوم دی او هر څه په اوچتېدو شي او په تادې کې هغوی هم د ځان سره بوځي او د سپو په ذریعې سره هغوی په یو زوړ بلډینګ کې داخلېږي چېرته چې به دا د بم نه بچ کېدو دپاره استعمالېدو. هغلته په رسېدو باندې هغوی د سترګو نه پټۍ لرې کوي چې هغلته د یو بوډا ښځه او خاوند او یوه ماشومه ویني. بیا ورپسې ښه هلک راځي چې دی د ځان سره راوستی و او د ده نه په سختۍ سره د جنریټر په باره کې تپوس کوي چې په لاس کې یې نقشه وي نښه پرې راته وکړه. خو هغه ورته وایي چې ما درته دروغ ویلي و. د دې په اورېدو سره هغه په ده ګزارونه کوي چې دی ورته وایي چې زه مجبوره وم یوازې وم د دې د وجې ما وی چې ما هم د ځان سره بوځی او په دې کې هغه ورته د بهار ته د وتو دپاره ووایي. بیا هغه ماشومه راځي او په یوه عجیبه ژبه کې دې منې کوي خو هغه دې ته هم پکارېږي چې چاړې شکر وباسه چې تم دلته ساتلې ګینې دا م ورسره بار کومه او کیسلی د دې خبرې ترجمه وکړي او بیا دې دوی تپوس کوي چې پته ولګي چې دې ماشومې نوم صوفیا دی او زما مور په ریډیو باندې د یو ځای په باره کې اورېدو چې په غر کې یو فوجي پناهګاه ده چې پکې د خوراک څښاک ښه برابر انتظام موجود دی. خو دغلته راتلو په وخت کې زما نه مور روکه شوه. د دې په اورېدو سره یوه جینۍ ترېنه د دغه ځای په باره کې تپوس کوي چې صوفیا ورته په دیوال نقشه جوړه کړي چې د تلو په دوران کې هغوی ته پته ولګي چې دغلته د تلو دپاره به په
لیفټ کې تګ وي. د دې په اورېدو سره دوی په دوه ګروپونو کې تقسیم شي. څوک وایي چې زو څوک نه. په دې باس کې یو بوډا دوی ته وایي چې کچرې څه کسان دلته پاتې هم شي نو موږ سره صرف د یو ورځې خوراک پاتې دی او د دې نه علاوه دلته خطر هم سیوا ده. په دې سره ټول د تلو دپاره تیار شي خو د شپې په دوران کې اکسل بیا خپل عدد وکړي. هغه ورځي او د سپي پټې شلوي چې د څه د وجې کله چې دوی په یو خوشي ښار باندې تیریږي په لاره کې په دوی حالات خراب شي. هر څه په رپېدو شي او هغه اوازونه شروع شي چې په غوږونو د لاسونو ایښودو باوجود هم په غوږونو کې داخليږي چې د څه د وجې سپي په غپېدو شي او پټې وشلوي چې په څه سره یو هلک سترګې وسپړي چې سپي غیب وي خو د هغه نه دا خیر وي چې هغه راغلی او څنګه چې شاته ګوري نو سترګې بدلې شي او د ګاډي په شیشه کې سر ورکي او ځان حلال کړي او خودکشي وکړي. او کله چې سپي د وویني نو خپل مالک لا راشي او د هغه لاسونه سټي او غپېږي چې د څه د وجې سترګې ښکاره شي او په یو بوډا سړي چک لګوي او ویې غورځوي. په دې چغو سره یو ځوان یو کور معلوموي او ټولو ته اواز کوي. د بوډا ښځه هم خپل خاوند راکاږي او اکسل هم رادننه شي چې دوی ته داسې ظاهره کړي چې زه هم څه نشم لیدلی او زم اثر اخلم. او په نمبر یو سترګې ګلا وخي او ښځه یې بوډا لا پټې کوي. په دې کې په دوی شپه راشي چې اکسل د هغې وړې او یریدونکې جینۍ خواله ورځي چې ورله په تحفه کې د خپلې مړې لور لاکټ ورکوي او ورته وایي که زما لور جمدی وه نو هغه به هم د ستا په عمر کې وه خو هغه د دې د اغوستو نه انکار کوي. په دې کې د هغه لور را پیدا شي او په خفګان کې ترې تپوس کوي چې زما لاکټ ته ولې وله ورکو. بیا یې لور اکسل لا حکم ورکوي چې دلته موجود دا خلک مړه ولې چې د دې په نظر کې دا زناور و د دوی اصل ځای جنت دی. خو ډیر زر هغه مقرر شي. د بوډا سړي طبیعت ډیر سخت خراب شي او د علاج دپاره دوی پکار وي چې د څه د وجې دوی د دوی په تلاش کې د یو بل نه بیل شي او په یو بنګله کې داخل شي چې د ټولو نه مخکې پردې راښکته کړي چې رڼا نه راځي خو څوک یې واپس کولو کړي او څنګه چې اکسل سترګې کولو کړي هغې لور وي چې ده ته د خاموش اوسېدو دپاره ووایي او هغه ځوان سترګې راسپړي چې د رڼا په لیدو سره حیران پاتې شي چې پردې خو ما راښکته کړې وي او سترګې بدلې شي او چاړه راخلي او ځان مړ کړي. د دې په لیدو سره اکسل ډیر سخت خفه شي او شک پیدا شي چې دا خو زما لور نشي کېدلی. خو هغه ورته بیا وایي چې د دې ښځې هم سترګې وسپړه چې دا ځل ورته انکار کوي او دا ځل دواړه د دغه ځای نه تښتي او په قطار کې خپل کور ته روان وي چې ناڅاپه دوی د موټرسایکل اواز اوري چې اکسل ټولو ته واپس د تلو دپاره وایي خو موټرسایکل ډیر تیزۍ سره راشي او بوډا سړی دوباره زخمی کی او ټول یو بل ځای ته ورته نشي. خو د بوډا ښځه خپل خاوند د پرېښودو واله نه وي او خطرناکه هوا شروع شي او دواړه بارګیر شي. بل خوا د تورې جینۍ په اکسل باندې شک پیدا شي چې څنګه د هرې خطرې خبر لاول ده ته پته لګي چې هغه ته چشمې راکاږي چې په هغې کې هغه اړه هم لیدل کېدی شي. په دې سره ورته هغه ټوله قصه کوي چې یو څو کاله مخکې زه او زما لور د یوې سترګې واله کسانو گیر کړو چې زما لور له په تندي یوه سترګه جوړه کړه او بیا یې ورته څه یریدونکي څیز وښو چې په سره هغې منډه کړې او خودکشي یې وکړه او د هغې سایه پاتې شوه چې ما ته وویل چې زه په جنت کې یم او دا نور کسان هم ځان سره جنت ته بوتلل غواړم چې د هغې ورځې نه پس موږ دا کار شروع کړو. خو اوس زما دا شک دی چې دا زما لور نه ده ولې چې زما لور دومره ظالمه نشي کېدلی. خو هغې په دې خبره باندې یقین نه کوي او ده ته لیونی او قاتل وایي او د دغه ځای نه سره د صوفیا تښتي او په کوټه وخیږي. خو اکسل هم ورپسې ورځي چې ونه غورځېږي خو هغه په یوې ډنډه ګزار کوي چې هغه یوې اوسپنې سره وجنګېږي او ښکته وغورځېږي خو د خوشقسمتۍ نه ښکته یوه قوازه وي. اکسل هم د دغې موقع نه فایده اخلي او د صوفیا سترګې کلا وخي چې په خوا کې لور هم وي چې په سر یې وینې راماتې وي چې په دې سره دې پوه شي چې دا واقعي په حقیقت کې زما لور نه ده ولې چې دا خو په ټانګ لګېدلې هم نه ده وینې پې د کمړه خراماتې شوې او هغه دغه جینۍ ځان ته رانږدې کوي او هغه توره جینۍ هم په هوش کې راولي او دواړو په مخ کې خپله غلطي تسلیمه کړي. خو اوس ورپسې د یوې سترګې کسان رارسېدلي یوه ښځه ورسره په جګړه شي او ده ته غدار او باغي وایي او سترګې ته وباسي خو هغه یې دیکه کړي او ښکته یې غورځوي او په تادې سره په ګاډي کې کښېني او سره د هغوی هغې محفوظ مقام ته ځان رسوي چې د څه د وجې دومره سختې تېرې کړې او هغوی ورپسې هم دلته راشي خو دوی ورله په ګاډي اور لګوي او تباه یې کړي او په تادې سره په پوړو خیجي او اکسل دوی ته وایي چې تاسو مخکې ځئ زه
پوه شو دوی دا زما جګړه ده او په دې کې هغه اوازونه راشي او څنګه چې په دوی حمله کولو والے وي دوی لیفټ ته ودانګي او فوجیانو له ځان ورسوي. بل خوا اکسل د خپل اخیری ساه پورې د انسانیت د دشمنانو سره په جګړه وي او اخر مړ شي خو صوفیا د خپل مور سره ملو کی. تاسو ته دا نانه کہانی څنګه ولګیدا ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای بای.